الله درکړی دی انعام شاعره او ځان دې په خپله کړو بدنام شاعره الله درکړی دی انعام شاعره ځان دې په خپله کړو بدنام شاعره او هغه چې سترګه د ولس به وې ته وخت درنه اخلي انتقام شاعره مننه هغه چې سترګه د ولس به وې ته وخت درنه اخلي انتقام شاعره او پښتو ادب نه دې جامې ویستې فحاشیت دې کړلو عام شاعره مننه پښتو ادب نه دې جامې ویستې فحاشیت دې کړلو عام شاعره او تابې د شونډو او بنګړو نه سزده تابې د شونډو او بنګړو نه سزده بس یا ساکی دی او یا جام شاعره تابې د شونډو او بنګړو نه سزده بس یا ساکی دی او یا جام شاعره او نه دی مولا نه دی جماعت پرې خودو نه دی مولا نه دی جماعت پرې خودو هر څه دی وغندل په بام شاعره او د وخت حالاتو عکاسي نه کوي د وخت حالاتو عکاسي نه کوي ولې د نفس شل غلام شاعره او دا بې تهذیبه شاعري څخه دی دا بې تهذیبه شاعري څخه دی خدای دې بدل که چیرې پام شاعره دا بې تهذیبه شاعري څخه دی خدای دې بدل که چیرې پام شاعره او تل یادوي سره ننګي د پیغلو تل یادوي سره ننګي د پیغلو پښتو غیرت دې کړو نیلام شاعره تل یادوي سره ننګي د پیغلو پښتو غیرت دې کړو نیلام شاعره او انور د داسې شاعرانو سره نه دعا او نه سلام شاعره نه کړي دعا او نه سلام شاعره ډېره ډېره مننه ډېره شتو کې چې اوسې د لیوانو زمن دا د دوه په فرمایش باندې شعرونو ما ول زاړي دي خو بیا ته وایي په کومو دشتو کې چې اوسې د لیوانو زمن ناجانه کوم مې هغه دشتو ته رمه تېره کړه رفیع الله همدرد صاحب په کومو دشتو کې چې اوسې د لیوانو زمن ناجانه کوم مې هغه دشتو ته رمه تېره کړه او د وخت بتانو ته به څو پورې سجدې لګوي لاړې کافر شولې پښتونه کلمه تېره کړه